ده حضرت سعید ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے دے فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې چا خپل اولاد ته د خو اخلاق او خو ادب نه خطوفه نه دا ورکړي. دې حدیث روایت ترمذی شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث نه دا خبره معلومه شوه چې اولاد لپاره د پلار د خوا نه ښه تحفه او ښه هدیه دا ده چې سړی خپل اولاد ته ښه ادب وښیي، ښه اخلاق وښیي او په سمه لار باندې روان کړي. دا ته پلار د خوا نه خپل اولاد ته ښه تحفه ده او ښه اخلاق ښودل، ښه ادب ښودل پلار د خوا نه اولاد ته دا د بچو حق دی په پلار باندې چې پلار خپل اولاد ته ښه ادب وښیي، ښه اخلاق وښیي، په سمه لارې روان کړي. دا د بچو حق دی. دې وجې نه محترم مسلمانانو ورونو، موږ او تاسو له پکار دي چې د ماشوموالي نه خپلو بچو ته ښه ادب وښیو، ښه اخلاق وښیو، ښه سیرت وښیو، په ښه لارې روان کړو او داسې اخلاق ورته وښیو چې سبا غټ شي او هغه په هغې باندې عمل کوي، نو تا ته هم الله اجر و ثواب درکوي. او که خدای مکړه موږ او تاسو خپل اولاد ته ښه اخلاق ونه ښیو، ښه ادب ونه ښیو او بیا هر قسمه کارونه کوي، په غلطو لارو باندې روان وي، نو بیا هر سړی مور او پلار ته نسبت کوي چې دا د مور او پلار ادب دی چې ده ته یې ښودلی دی. لہذا خپلو بچو ته ښه ادب ښیاستئ، ښه اخلاق ښیاستئ چې الله جل شانه تاسو ته هم اجر درکوي او هغوی چې هم غټ شي نو تا ښه تربیت ورکړي، ښه تعلیم دې ورکړي، نو بیا به تا دغه حق ادا کړی وي او ته به د الله په نیز باندې بیا ماخوذ نه یې، ځکه تا خپل حق ادا کړی دی. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.